رحمت الله دی. د بیسیکلی زه د ننګرهار افغانستان سره تعلق لرم. کرنټلی په کوهاټ کامکول کیمپ نمبر 3 کې اوسېږو. په کال 2005 کې زه په کوهاټ کامکول کیمپ نمبر 3 کې پیدا شوم. ما خپل ارلی ایجوکیشن ګورنمنت سټي سنټر سکول کوهاټ نه وکړو. په کال 2013 کې ما د الناصر پبلک سکول اینډ کالج سکالرشپ ټیسټ ورکړو او په سکالرشپ بیس باندې ما ته اډمیشن میلاو شو. په کال 2020 کې زه د الناصر پبلک سکول اینډ کالج میټریک ټاپ 10 سټوډنټانو کې وم. په کال 2020 کې ما د اکسفورډ ګروپ اف سکول اینډ کالج سکالرشپ ټیسټ ورکړو. ما ته په سکالرشپ بیس باندې اډمیشن میلاو شو. په کال 2022 کې زه د اکسفورډ ګروپ اف سکول اینډ کالج اف ایس سی ټاپ 10 سټوډنټانو کې وم. او په کال 2023 کې ما ان ایم ډیکیټ نېشنل میډیکل اینډ ډینټل کالج اډمیشن ټیسټ ورکړو په کوم کې چې ما 176 سکور واخیستو آوټ اف 200 او په میرټ بیس باندې ما ته په ایوب میډیکل کالج ایبټ آباد کې اډمیشن میلاو شو. کرنټلی زه د ایوب میډیکل کالج ایبټ آباد فرست ایئر ایم بی بی ایس سټوډنټ یم او دا زما ماشومتوب نه یو خواهش و. زما د پیرنټس هم دا یو خواهش و چې زه ډاکټر شم او الحمدلله ما دا ګول اچیو کړو. میډیکل کالج ته تر رسېدو پورې ما ډېر مهنت او خواري کړې ده او ډېر مشکلاتو سره مخ شوی یم. انشاءالله فیوچر ګول ما های دی، سپیشلایزیشن به کوم او د ما بیسیک ایم چې کوم دی هغه افغان ریفیوجیز چې کوم دلته اوسیږي یا هوسټ کمیونټي ممبر او دې نه علاوه ټول انسانیت ته خدمت کول دي.